غلامي هغه قانوني، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو اصولو ته وایي چې له مخه یې یوه ډله د انسانانو دا حق ترلاسه کوي چې په بله ډله د خپلو ګټو لپاره کنټرول ترلاسه کړي. یعنی یو ډله انسانان نور انسانان په خپله ولکه کې راولي. غلامي د زرګونو کالو راهیسې په نړۍ کې شتون لري، که څه هم په 19مه پېړۍ کې په قانوني توګه د ختمېدو سره دا ناروا عمل تر دې وخته پورې هم دوام لري، یعنی ختم نشو، بلکې شکل یې بدل کړلو او تر اوسه انسانان د غلامۍ د لاسه ځورېږي. دا وخت د اټکل سره سم 40.3 انسانان خلق د نوې غلامۍ سره په نړۍ کې مخ دي او ژوند کوي، چې په دې جمله کې 10 میلیونه ماشومان دي، 4.9 میلیونه خلکو ته نه په زوره مزدوري اخیستل کیږي، 15.4 میلیونه په زوره د ودونو د لارې غلامان کیږي، 4.8 میلیونه نور په زوره د جنسي استحصال د لاندې ژوند کوي. که څه هم نن سبا نیغ په نیغه د غلامانو په بیه، یعنی په پیسو باندې د اخیستلو دود نشته، خو د انسانانو استحصال او کنټرول واکمن دی او ډیر خلک اوس هم نشي کولی چې ځانونه د دې جبر نه خلاص کړي. غلام څوک دی؟ اول، په زوره چې کار ځنې اخیستل کیږي، یعنی د تشدد یا ذهني او بدني دړکو د لارې چې د چا نه کار اخیستل کیږي، چې جبري کار ورته ویل کیږي. دویم، د مالک اخیستلی یا کنټرول کړل شوی غلام، دا ذهني او بدني کنځلو یا د شکنجو او دړکو د لارې دی خپل اختیار د لاسه ورکړي. دریم، د انسانیت د چوکاټه غورځول شوی، معنا د اخیستلو او خرڅولو د توکي په حیث اخیستل شوی انسان. د نوې غلامۍ ډولونه یا شکلونه: جبري کار، یعنی په زوره چې د چا نه کار اخیستل شي. هر هغه کار او خدمتونه چې خلک یې د خپلې خوښې پرته کولو ته د سزا له ویرې مجبور وي. د پور په بدل کې کار، یعنی یو انسان دی، یو غریب انسان دی، هغه د یو مالدار سړي نه قرض واخیستلو، خو هغه قرض دی واپس کولی نشي، نو د هغې قرض په بدل کې دی دې ته اړ شي چې د مالک سره دی غلام پاتې شي. انساني قاچاق یا هیومن ټریفیکینګ، په دې کې د استحصال کولو، تاوتریخوالي او ګواښولو د هدف لپاره لیږد یا ساتل شامل دي. خانداني غلامي، چیرې چې خلک په غلامۍ کې زیږي ځکه چې د دوی پلرونه نیول شوي وو او غلامان کړل شوي وو، او دا د پلرونو غلامي دوی ته په میراث کې پاتې شي. یعنی یو انسان چې د هغه پلار غلام و، د هغه زوی چې پیدا شي، نو هغه به بای ډیفالټ حتما غلام پاتې کیږي. جبري او د کم عمر ودونه، کله چې څوک د خپل ارادې خلاف واده کوي او نشي کولی چې واده پرېږدي، زیاتره د کم عمرونو ودونه د غلامۍ یو شکل ګڼل کیږي، ځکه چې په دې کې ماشوم ته یا ماشومه جنۍ ته دا حق نه ورکول کیږي
چې هغه د دې واده نه بغاوت وکړي. د ماشومانو غلامي. د ماشوم غلامي داسې وخت رامنځته کیږي کله چې ماشوم د بل چا د ګټې لپاره استحصال کیږي. په دې کې د ماشومانو قاچاق، د ماشومانو نه د عسکري کار اخیستل یعنی چایلډ سولجر ځنې جوړول، د ماشومانو په وړوکوالي کې کم عمرۍ کې ودونه او د ماشوم کورنۍ غلامي شامله ده. غلامي څنګه پیښیږي؟ عصري غلامي کولی شي چې د هر عمر، جینډر یعنی جنس یا نسل په خلکو اغیزه وکړي. په هر صورت غلامي هغه خلک او ټولنه اغیزمنه کوي چې خوندیتوب نه لري. غلام هغه څوک جوړ شي چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي او د مناسب کار امکانات نه لري. څوک چې بهر د کار کولو وړاندیز ومني خو هغه څه ونه مومي چې واده ورسره شوی وي. دا کیدای شي د هغه چا څخه وي چې د نسلي او کلتوري توپیري چلند سره مخامخ وي. لکه د هند دلت، هغه به د یو شتمن بزګر نه د علاج لپاره قرض واخلي او بیا دا قرض د نه ورکولو په صورت کې د جبر مزدوري ترېنه اخیستل کیږي. کیدای شي دا یو ځوانه نجلۍ وي او په داسې ټولنه کې ژوند کوي چې هلته د ماشومتوب ودونه دود وي او اختیار نه لري چې د یو بوډا سره د واده نه انکار وکړي. یا دا هغه څوک وي چې د غلام نسل د مور نه پیدا شوی وي او د زیږدون د ورځې څخه د مالک جاگیر جوړ شوی وي. د غلامۍ تر ټولو زیات احتمال هلته وي چې چېرته د قانون حاکمیت کمزوری وي او فساد شتون لري. چې څوک د قانون تحفظ یا ساتنه ونه لري غلامان کیږي. سیاسي غلامان. ملګرو، دا وخت د سیاسي غلامۍ په ټوله دنیا کې ډیر قومونه د سیاسي غلامۍ سره په بېلابېل شکل کې مخامخ دي. مونږ دلته راځو د پښتونخوا وطن د یو ډیر تکړه سیاسي مفکر، لیکوال او سیاستپوه ارواښاد شېرعلي باچا د سیاسي غلامۍ په هکله څه وایي. هغه د سیاسي غلامانو 3 ډولونه یادوي. شېرعلي باچا وایي چې هغه سړی، ښځه، قوم، ملت غلام بلل شي چې د ده ژبه، کلتور، تاریخ، خاوره، اقتصاد، تعلیم، کورنۍ او بهرنۍ تګلاره د بل چا په لاس کې وي او دی پکې هیڅ بدلون نشي راوستلی. دا غلامان 3 قسمونه یا ډولونه لري. اول ډول یې دی ناخبره غلام. د شېرعلي باچا په قول دا هغه بدمرغه انسان یا قام دی چې د خپل غلامۍ نه ناخبره وي او خپل یې مزې او بدمرغه ژوند خپل بېمزې او بدمرغه ژوند ته د خدای له طرفه د ګناهونو سزا ګڼي او دا ازادۍ لپاره مبارزه نه کوي بلکې نفلونه او عبادتونه کوي. د شېرعلي باچا په قول دویم ډول غلام هغه انقلابي غلام دی چې هغه ننګیالی غلام دی چې د خپل ولس د غلامۍ نه خبر وي. دی بادار هم پیژني او د خپل غلامۍ وجوهات هم ورته معلوم وي. دی د ازادۍ لپاره هم په خپله مبارزه کوي او هم نور خلق ازادۍ ته لمسوي یعنی تیاروي، قانع کوي.
د خپل وطن سیاسي تاریخ لولي، د خپل وطن په پولو او اقتصاد ځان پوهه کوي او دغه خبرې نورو خلکو سره هم شریک کوي. د ارواښاد شیر علي باچا په نیز دریم نمبر چې کوم غلام دی هغه ته دی خاین یا بدفطرته غلام وایي. دا غلام سره له دې چې د خپل قام غلامي ویني، ګوري د هر څه نه خبر وي او پوهیږي هم، خو بیا دا بدخصلته غلام د بادار ستاینه کوي، صفتونه یې کوي، د بادار د اوږد ژوند سوال کوي، انقلابي غلام باندې تورونه لګوي. دی د بادار ساتلی کوټه سپی وي چې که بادار خبر وي او که نه وي خبر، دی د غلام کام په خلکو پسې غاپي او د خپل کام ساده خلک د بادار غلامۍ ته راکاږي. دا انتهایی کمینه، سپک خویه او بدخصلته غلام دی. د انقلابي غلام او د بادار رشته د مرزۍ رشته نه وي، بلکې انقلابي غلام موقع ګوري چې د غلامۍ زنځیر د اکا مخ ته راخلاص کړي او ځان آزاد کړي. خو بدخصلته غلام دغه زنځیر ښکلوي، ګلونه پکې لګوي او فکر پرې کوي. نو ملګرو، د شیر علي باچا په قول باندې دا درې ډوله سیاسي غلامان دي. نو مونږ په هیڅ تکام باید د شیر علي باچا په وینا باندې انقلابي غلامان شو چې خپل دښمن وپیژنو، د خپل دښمن نه د ازادۍ د سرلوړۍ مبارزه په مخ بوځو او خپل خوار او دردیدونکی ملت په خپلو ستونزو کړاوونو باندې خبر کو. مننه. کور مو ودان.